په چمن کې د آل پارټيز تاجر لغړي اتحاد لخوا روان پرلت مشران وایي چې دوی بخپل احتجاج کې نور سختي راولي او د بلوچستان پر سطح احتجاج کولو باوجود حکومت دوی یوازنی غوښتنه د سیمې خلکو ته د پاسپورت په چپه پر شناخت کارت او تذکره باندې پر چمن دروازه تګ ورته کولو اجازه ورکړي منلو ته تیار نه دي. دوی په پر روانه اونۍ کې په چمن ښار کې د سرکاري ودانۍ مخ تړلو سره اسلام آباد په لوري لاګ مارچ شروع کوي او هلته به د سیاسي ګوندو مشرانو سره په ګډه خپل احتجاجي پرلت پیلوي. اخري سفر دی او دا سفر به ډیر داسې کارواني چې په هغه کې به موټران بسان ټول بندوبست موږ به د چمنه څخه کوو او دا سفر به ډیر غټ ګام او ډیر جګ اخرنی سفر به موږ به در ساته پورې بیا دې ښار له نه راځو چې در څو پورې زموږ مسله حل سوې نه وي چې زموږ د مسلې د حل کېدو بغیره موږ قطعا بیا خپل مطالبه د هیڅ چا په وینا باندې نه ختم کوو. په چمن کې دا پرلت د تیرو 1.9 ورځو راهیسې روان دی. د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان سره تګ او راتګ پر پاسپورت او ویزې کولو د پریکړې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کشه باندې ازغن تار لګولو وروسته بېشل شوي قبایل په خپل منځ کې تګ او راتګ نشي کولی او بل د سیمې په زرونو خلک د بېروزګارۍ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه د حکومت لخوا عکس العمل تر اوسه مخته نه دی راغلی. ویاند د بلوچستان حکومت وياند شاهین درند سره تماس نیولو او د حکومت د ریز اخیستلو لپاره رابطه ونیول خو هغه څه ویلو ته تیار نه وو. د پاکستان حکومت د افغانستان سره تګ ورتګ پر پاسپورت او ویزې باندې تیر کال د 1 نومبر څخه عملي کړی دی خو د چمن پرلت یو مشر اتحاد وايي اسلام آباد تک کولو اعلان د دې اخرنی امید دی. دوی ډیر انتظار وکړي چې حکومت دوی غوښتنې ومني اوس د دې انتظار ختم شو. موږ بار خواستونه کړي دي موږ به ظاهري کړي څو در څو د ولس موږ به انتظار کښینو څو در څو موږ د صبر پیمانې پیالې ډکې سولې موږ به ریاست وایو چې زموږ بارډر دی لاسې زموږ کارخانه بارډر ده موږ ته د پاکستان حکمرانان د پاکستان ریاست موږ ته کارخانه نه ده راکړې موږ ته بل روزګار نه دی راکړی. په چمن کې دغه پرلت اوسم روان دی او عادي خلک په غټ تعداد کې شریک وي. عادي خلک وایي پاکستان حکومت دغه پریکړې لامل دوی بیروزګاری سره مخامخ دي او د خپل بچانو لپاره د خوراک بندوبست نشي کوي. ګرد ناسو دلته وږي تږي ناسو د نه چانس باند وو ماښام هغې نه درلود چې ماښام دلته دا په دروازه یې 15 روپۍ ګټلي وو چانس هم باندې د ګرد خواران در په در دلته ماښام دی نه لري. د پاکستان حکومت تیر کال د اکتوبر پر 3 د اپیکس کمیټې په غونډه کې په پاکستان کې په ناقانونه توګه پاتې کېدونکو کډوال د ایستلو پریکړې سره دغه پریکړه هم وکړل چې د افغانستان سره د عادي خلکو تګ او راتګ پر پاسپورت او ویزې باندې وي چې بیا د حکومت دغه پریکړې په ضد د اکتوبر د شلمې څخه دلته په چمن کې آل پارټيز تاجر لغړي اتحاد احتجاجي پرلت روان کړي او کم زیاتو 3 میاشتو پورې د چمن د افغانستان سره دروازه هم د تجارت په مخ تړلې وه. نعمت الله سرحدي وي چمن.